جی دوستانو شلمان لراغلیو دلته محمد دوست تاسو ته پته ده تیر کال همدا په میاشتو کې په شاکال کې تیز باران شو او دلته یو ډبره لوېدلې وه او موږ سره په کومه کې ورسره بابام وو نن یې تپوس ته راغلیو ستاسو چې کومې مرستې ورسره کړي پروردګار دې اجر ورکړه چا چې ورته مالي مدد کړی پروردګار دې اجر ورکړه او صرف دا ورته وښومه چې محمد دوست اوس حالت څنګه دی شاید راتاو شه السلام علیکم وعلیکم السلام وا ماشاءالله ډېر خوشحاله شوم څنګه یې ولا چې ګزاره کړم ښه ټیک ټاک یې ښه ښه او خلک ورسره ډېر مدد کړي ټولو ته دعا وکړه الله پاک دې دوی د اجر ورکړي امین دنیا او په آخرت دواړو امین 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 روغ جوړې ښه ټیک ټاک یې ښه او ته ډېر تکړه یې ګوره نه ما ملګری بلم پروت دی هغه هم خیره روغږي هغه نه ته لږ مخکې شوې نه خبرې د شروع کړې او هم ډېر زر شروع کړه ښه الله سره هر څه شته ښه او دا دنیا چې ده دغ کې دا اکسیډنټونه او غمونه او دا راځي ښه او انشاءالله مونږ ورسره یو ښه که نه اوس ورته شی خوږږي نه که نه ولې نه کوم ځای یې خوږږي دی لاس او پښه لاس او پښه خوږږي دوایي خورې او دوایي او هغه دی خوراک ته څنګه دی صحیح یې خورې که نه ټیک ټاک یې خورې ښه نو بس مونږ به ورسره یو او چې څه هم شي مونږ به ورسره کړو ښه صحیح ده که نه صحیح ده یا نه پاک الهي راحت نو زوی ده څنګه دی زوی هغه څه نامه زوی ده عبدالوهاب ماشاءالله دوستانو محمد دوست سره الحمدلله ډېرې ښېګړې ستاسو امانتونه بلکې موږ خو صرف دا ذمهواري پوره کړې چې ریپورټینګ مو لا کړی د اوس هم دوایي روانه ده او لږ دردونه او دا ورسره شته دی دا 50,000 روپۍ ما سره یوسفزۍ مارکیټ والا امانت دی دا مرته حواله کوم محمد دوست نیوی شي پیسې ونسه ډېر ښه دې باندې ځان له شی نه واخله ښه بس دعاګانې ټولو مهرباني چې چا رالېږلي ډېره مهرباني الله پاک دې یو په کروڑ اجر ورکړي امین مینوالو ډاکټر تسلیم نه به اخري خبره اخلم خو هغې نه مخکې خبره زه کړم لږ دې ته سوچ وکړئ مونږ اکثر یو چې یاره دا ښېګړې به څه محنت راوړي الله سره ګوره هېڅ کمای نشته الله صرف مونږ امتحان اخلي ویژول کې ورته ښکاري چې د په هغه ورځ کې څنګه حالت و کمپلیټلی والله کې چې هم یقین خو صرف ضرورت دی خبرې و چې د سره مرسته وشي مونږ افسوس اظهار کړو چې مقامي چې کومه انتظامیه ده ورسره پی ډي ایم ای ده دلې حق ورنکړو خو فخر محسوسوم چې ستاسو ورسره مرستې وکړې دارو یې پوه شو مونږ ته یاد دي یو انجکشن یې په 20,000 روپۍ باندې او د زندګۍ بچ کېدو کې مهم رول ادا کړه الله به انشاءالله تاسو ټول لا اجر کړي ډاکټر صاحب څه ویل غواړې ډېره مهرباني راحت صاحب ستاسو راتګ او ستاسو د پوښتنې موږ ډېر شکرګزار یو او څومره ډونر چې د سره مدد کړی هغه یې د الله پاک په دین او په دنیا باندې اجر ورکړي یو خبره کول غواړم د محمد دوست په حق له د دې ویک کې چې کوم دی چیک اپ وشو ډاکټر ورته ویل چې انشاءالله تاسو ډېره ریکوري کړې ده نو دته تاسو نه پته د سکل چې کوم دی که نه دا بون چې دی دا نشته نو دته به دا لګول غواړي نو ستاسو د چینل او ستاسو په وساطت باندې ډونر ته د دوی کور ولنه په بیهاف باندې ریکویسټ کوم چې تاسو څومره هم کېږي تاسو د اواز اوچت کړئ او بس د فاینل سرجري چې دا وشي نو هوپفولي الله نه امید دی چې کار به تمام شي دویمه خبره ده چې تاسو چینل په وساطت او تاسو د پروګرام په وساطت باندې لکه څنګه چې تاسو ذکر کړه دوی ډېر منډې ترډي واري هر ځای کې اپلیکیشن لیټر یې ورکړي چې مطلب موږ کمپنسیټ شو که نه نو اخري کې یو اوس لیټر دته شوی او ضرور ته وفاق محتسب چې کوم سیکټریټ دی نو چې هغوی باقاعده ډي سي ته کړو ډي سي خیبر او پی ډي ایم ای او سیکټري ته یې کړایو چې تاسو مطلب دا کیس ایکسپیډایټ کړئ او موږ ته مطلب ریل پکچر راولېږئ نو بیا چونکې زه اوس راغلی دی دا لیټر آلریډي پروت دی نو تاسو د چینل په وساطت زموږ چې کوم متعلقه ایم پی ایز دي شفیق شیر صاحب هغو ته هم خواست کوم چې په دې کې منډه ترړه ووي او د هیومینټیرین په سینس باندې دوی سره خپل حق ورکړي او مدد یې سره وکړي چې دوی کمپنسیټ شي او د اسکل سرجري وشي چې څه نه څه ورته میلاو شي ډېره مهرباني ریل پکچر دا دی چې بارانو په شکالو شلمان موړونه وو ډبه وه ډرایور نه بېکابو شوه طوفانو لاندې راپرېوته او دارنګې ډیمیجز پکې وشو this is absolutely purely 100% قدرتی آفت او پالیسۍ مطابق دی قدرتی آفت په تناظر کې د حق دی چې ټولو
کیژوالټیز او انجریز دته کمپنسیشن وشي. دا ریل پکچر دی. مزید چې تاخیر ونه شي حق یې در سره ټولو ته وایم پی ډي ایم ته ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته ایم پی ایس ته هغه ته چې اخري لکه ډاکټر صاحب وایي چې کوپړی والا اخري اپریشن یې پاتې وی ورکړه وله دا خپل حق چې بچو ته یې ژوند مکمل بچ شي او الله یې تاسو له اجر ورکړه. او تر څو چې حکومتي سترګې ړندي او پټي نو زه غږ کوم چې څومره خلک دي راځئ چې نوګر مرسته ورسره نور هم وکړو چې دا اپریشن وشي. الحمدلله ستاسو په تعاون ستاسو په سپورټ باندې دی زه یم چې 70-80% ټیک شوی ځکه چې خبرې کوي باقي چې سکل سرجري وشي نور به هم ټیک شي راوچت شي ګرځي به. الله دې تاسو ټولو له اجر ورکړه. آمین. جزاک الله. په غم خوار باندې خدای هیڅوک بې پلاره مکړې نو دا معاشرانو ورته ډېر سپکا او سپکا نظر کوي نه. یو د غریبان